کې دي سم. عمر رضی الله عنه مسلمانو؟ عمر رضی الله ورکه ما ویا کافریږي. ها کچری علی رضی الله عنه یا اهل بیت ورته رضی الله عنه ویلو، امام صادق او امام باقر رضی الله عنه ورته ویلو. آیا علیه السلام ویا په ګوندوشه لاس پسینا پکده اوس دا غوی نو واخله وخلو په زمزم ما کې منځه بعد غوی نو مې هغه کا برو چې خدایان دي د اهل سنت والجماعت خدایان نه دي، امامان دي د مونږ ولیان دي. تاسو دومره جاهل یو چې د امام او د خدای فرق نه کوئ. دا خو مې پرې منځله ودرې صبر دا ګور زه د امام علي بن هم ته دومره قدر لري. وګوره دا زمزم وبدي ښه امام علي عليه السلام كامام باقر عليه السلام كامام صادق عليه السلام ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه هغه کافران سوي دي؟ نه هغوی کافران سوي نه دي. هغوی هیڅ کله دا خبره به نه کوي. کمی د تعالی کتابنا کمی داود د تعالی کتابنا علي عليه السلام امامت نه مني. هغه ته هیڅ کله امام صادق امام باقر هیڅ کله هغوی ته رضی الله تعالی عنه وایي. ايوه الله ډیر لوی مقام لري کړي تا امامان. الله الله قرآن کې رضی الله عنهم ورته ویلي و بیا هغوی چاته ویلي ده؟ هغوی اهل بیت ته ویلي ده که عمر او ابوبکر ته؟ ته اهل بیت ورته راوښیې، زه بیا ابوبکر او عمر ته در وښیم. راوښیې چیرې الله قرآن کې اهل بیت ورته ویلي رضی الله عنهم؟ ګوره هغوی د اهل بیت په شان همدومره ما ته کفایت کوي چې الله متعال قرآن کې راوښیې بلې خواته مه ځه. قرآن کې راوښیې يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دا طهارت مخ دې تور شي قرآن دا تطهیر دا طهارت مقام چې الله هغوی ته آیات یې بیا ووایه دا مو ته کفایت کوي. چالو کېږه ما آیات شریف له سره ووایه. دغه آیات انما يريد الله دا له سره ووایه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله دا دی آیات سر نه ده. ته تر اوسه د آیات په سر نه پوهېږې، غرق سې. آیات سر ووایه. اوس درته وایم. نو ووایه. البته زه حفظ نه یم د آیات. حفظ نه یم د آیات. او کامل حفظ نه یم. زه خو مولوي نه یم، عالم نه یم. زه خو درته وایم د آیات منځ دې څنګه راخیستلی ده چې سر و پای دې نه ده زده، نه دې سر زده ده نه دې پای زده ده، او منځ نه دې دوه ټکي درې ټکي را اخیستلي دي. خو تم رضی الله عنه اخیستلی ده که نه؟ زه به درته وایم دا آیات چې ده دا غالبا 45 نمبر آیات ده د سورة الاحزاب 22 سپارې سر ده. وقرن فی بیوتکن راواخله تلاوت یې وکړه. اله زرکه اوس راوړم. راوړ ما کوم مسلمانانو لږ به دا قرآن پې باندې ووایو، ثواب به پې وګرځم. په ټول عمر به قرآن نه یې ویلی. ما څه د ویلو دا خو کنځړې کوي، دا خو شیعګۍ دی که نه. اوس چې ته خبرې کوې دوی درته هغه کوي شاباسي وایي. روایت راوړه خو آیات ووایه، نور څه اجراګانو غوندې غږېږي. ما درته وایم چې قرآن تلاوت په وکړې ثواب په غلی سه هغه چلک مه چوه غلی سه. ابجي صاحب قربان مسلم رب مزلون درته خوشاله که سم یې ورباندې وچرخوئ. سم دی ابوبکر بچانو دی عمر بچانو. دا قصې به زه نن په دوی باندې داسې ثابتوم دا ټولو مؤمنانو او عامو شیعو ښه راته غوږ سي. رئیس صاحب مننه قربانه که مسلم رئیس جان رب مو سرلوړي کړه. راځه په خیر وایه. سورة الاحزاب 22 سپاره ده 45 نمبر آیات ده. غالبا دغومره به وي انشاء دا پیدا سو. وقرنا یا په لمبر کې د 33 نمبر آیات ده. 33 نمبر آیات ده. ښه 33 نمبر آیات ده د سورة الاحزاب 22 سپاره د 22 سپارې سر. الله دې تا ته هدایت نصیب کړي.
سیوسی آیات نمبر سیوسی. بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. نادا همدا كنا دغدخ ولا تبرجنا جاهلية الأولى ولا تبرجنا لدي زي وايا ولا تبرجن تبرج جاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة جاهلية الأولى. نادا دغس دا حسینیات نه دي سیوري پکې پورته غورځي زنجیران وه. دا قرآن د قرآن سم وایي دی الله بنده یا الله کتاب ده قرآن سم وایي. خبره ته غوښه زویلې غړیږي نه يم ګرځوي قرآن سم وایي. الا ته شرمېږي نه که امام علي درته ویلو چې زه قاري نه یم زه مولا نه یم زه عامي خلک یم. صابر اوس د علي حیدر بچي ته وګوره زه درته وایم بیا داسې تلاوت کا کړي داسې تلاوت وکړل په خدای قسم زه خو دوستانو اجازه راکوي بیا دوی ته ورځم اتي بیا نور دغه پسې کوم نه مونږ ټول در سره وقص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا يريدوا ما شاء الله جزاك الله. دا كتاتا بورز قيامت علي رضي الله عنه ویل چې ايش شرمېدل یو آیات خو به په قرآن کې زده کول چې مو په باره کې انما يريد الله راغلی دا خو به زده کول غرق سي ته به څور ته وایي ما ته خو که ویل زه به ورته سلام وخت علي علیه السلام ما ته دا نه غواړي چې قرآن خاپ تجوید وایا ما ته وایي څه عمل وکړه. ته اوس خاپ تجوید ویلو خو عمل نه کوي په دې کې ته اوس هم راځه آیات شریف وایه راځه. شنو سدوایم قرآن وایه دا آیات شریف وقرن خبره ته وکسه ته عمل وکړه قرآن وایه اوس عمل پې کوو قرآن وایه وقرن إنما يريد عمل پکې کا بس داسې پخلو خایسته جوړه کړي عمل پکې نه کوي. د علي محبت تا سره نه ده هم ته په سر ده وایي هم ته په د تا په قورې هم دا څنګه محبت ده چې ته قرآن نسي ویلی مو دې وشرمول یا لا کتاب وایه قرآن وایه انا دا مایک څه مایک اواز اوس درته کوه ما له زر کوه الرحیم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن ندى ولا دا غلط ده غلطيږي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية صحيح شو تبرج الجاهلية زفسي ما ودريقة جاهلية الأولى أولى جاهلية الأولى شابز دايك رخا ازنا می دې کړي خو دتا
تا عقل کې څه مشکل راغلی ده زه اوس بل ځای نه اوس بل ځای قربانه کې نشم. دا لبیک بله نه ښځه تا په زړه کې دومره ده چې د هغه آیت هم تا باندې تاثیر نه کوي ولې اوس دومره راځو دې کینه ځای لري ته. په اهل بیت باندې دا آیات د اهل بیتو په شان کې را نازل شوی ده. او ادم نه مني دومره کافر یې آفرین صحیح ده. کنه دا آیات ټول د اهل بیتو په شان کې را نازل شوی کنه. او ټول قرآن د وقرنا د دې معنا څه شي ده؟ وقرنا معنا یې وکړه ومورد المسلمانان وای د اهل بیت په شان کې را نازل شوی. وقرنا د معنا یې څه شي ده؟ وقرنا یعنی ځانونه ووهل. وقرنا قاری صاحب ماتم د تاسو په سر کې وایي خبره ته غږ سه ماتم برس کې څه نه وایي. وقرنا ترجمه وکړه. قرنا یعنی پاتې سوی په خپل کور کې. تابس آفرین تاسو پاتې سئ په خپل کور کې. امام علي رضی الله تعالی جل وعلا وایي په کور کې پاتې سنو د دې باندې ولې راوتلی ده؟ اوس غږ سه فارسی باندې درته معنا کوم باندې مو پښتو دومره نه دي چې دا آیت درته معنا کوم. بل ځای ته مسلمانانو غوږ مو ده که مو غوږ نه ده؟ او قاری وایي دا صاحب آیت د اهل بیتو په شان کې را نازل شوی موږ یې منو. صحیح ده. وقرنا وایي په کور کې پاتې سئ. دا امام علي رضی الله ولې د قرآن مخالفت کړی ده چې د باندې جنګونه کول ګرځېدل را ګرځېدل. وقرنا فی بیوتکن آیا فی بیوتکن علي رضی الله یې ښځه جوړه کړله. ښه دا ګوري ټول ضمیر د ښځو خواته راجع ده. وقرنا امهات المؤمنین ورته الله وایي. اصلي خبره ته ما ته درته ویل چې زه عالم نه یم زه قاري نه یم زه عامي خلک یم ته هېڅ په خبره باندې نه پوهېږې. دا د عمر فاروق توهین دي چیرې زده کړی ده. دا د صحابه توهین دي چیرې زده کړی ده. دا د صحابه په شان کې ګستاخي دا د رسول الله د امهات المؤمنینو په شان کې ګستاخي مو چیرې زده کړی ده. دا توهین سپکاوی مو چیرې زده کړی ده. په قرآن کې بیا ړوند دی په قرآن کې بیا کوڼ یې. دلته اوس وایي رضی الله وایي اهل بیتو ته الله ویلي رضی. ته په دې آیت کې رضی الله عنه ستا راوښیه خبره ته غږ سه ما درته ویل چې الله متعال د اهل بیت په شان دومره ویلی ده چې ویطهرکم تطهیرا دا ما ته کفایت کوي. بس صحیح ده. د اهل بیتو په شان کې راغلی دي چې ویطهرکم تطهیرا دا شان کافي ده کنه. دا دې خبره دې وکړه. یعنی ما ایمان کې همدا چې زه ایمان لرم په هغه کې یعنی دا د اهل بیتو فضیلت ته چې قرآن کې ورته ویلي ویطهرکم تطهیرا دا د اهل بیتو فضیلت ده کنه. کمی اوس د صحابه په شان کې همدغسې الفاظ چې ویطهرکم کمی همدغسې الفاظ د صحابه په شان کې په قرآن کې درته وښودل بیا یې منې؟ د قرآن کې په همدغه قرآن کې راوړه راواخله صورت راواخله. علي قربانک مسلم رئیس جان رب مو زړګي درته خوشحاله کړه. رب جل وعلا مو سرلوړي عزت نن مو له ټولو خواو را محاصره کړي دي د ابوبکر او د عمر بچیانو. نن به که خدای کوي د دوی راسه سورة الانفال راواخله. سورة الانفال نهمه سفاره او د سورة الانفال یولسم لمبر آیات راواخله. یولسم لمبر آیات راواخله. یولسم مرګ تاسو مو ویده کېږئ تاسو سکرین ټکوئ ښه ویده کېږئ ما رب مو سرلوړي سید انت تاسو وخت دا یو آیت زور سره وایم نور ابابیل او تاسو وخت درکوم روادي خستل محترم سلام یو ملت وخت خاصه به خبر ما ته د څو خبرو اجازه راکړي کوچې سو راتم درکو خ پیدا د کړل حسین پیدا می کړی دی. الله جل وعلا وای إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله واي ګوره صحابه کله چې د بدر میدان ته له نبی علیه السلام سره راغلل، د بدر غزا ته، دا د بدر غزا که پاس آیاتونو کې ته وګورې وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، دوه ډلې د کفارو او د صحابه وسې سره مخامخ سوې. الله ورته وایي چې ای صحابه و هغه وخت در یاد کړئ چې الله جل وعلا په تاسو باندې پرکالي راوستله، بیا الله جل وعلا یعنی دی امن او بیا وروسته الله ورته وایي وینزل علیکم، الله وایي ما نازل کړي دي په تاسو باندې من السماء الى اسمان نه مې را نازل کړلې، ما ان اوبه مې در باندې را نازل کړي د څه شي لپاره؟ لیطهرکم، چې پاک کړم تاسې ورباندې. څو صحابه و مسلمانانو په بدر کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 314 ابو بکر پکې و، عمر پکې و، علي حیدر پکې و، عباس نو، دا ټول مهاجرو انصارو اکثریت برخه د مهاجرو په دې 314 صحابه کې و. الله څه ورته وایي چې ما له اسمان نه په تاسې اوبه را نازلې کړې د دې لپاره لیطهرکم چې تاسې پاک کړم به په دې اوبو سره اوس غوږ سره ویذهب عنکم او زه لرې کړم له تاسو نه رجز الشیطاني، د شیطان پلیتي درنه لرې کړم. یعنی مسلمانانو له 314 ابو بکر الله صفا کړی ده، عمر الله صفا کړی ده، عثمان الله صفا کړی ده، علي حیدر الله صفا کړی. قرآن وایي امغه الفاظ تکبیر الله اکبر ولله تکبیر الله اكبر ولله اكبر شيخ نارم وایا تکبیر وایا اكبر ولله الحمد. الله اکبر لا اله الا الله. دغه الفاظ د اهل بیتو په شان کې دراړل چې لیطهرکم ویطهرکم، دلته الله وایي لیطهرکم ای صحابه و باران مې د دې دپاره در باندې را نازل کړل چې زه تاسو پاک کړم، ویذهب عنکم او له تاسو نه لرې کړم څه شی؟ رجز شیطاني، د شیطان پلیتي، د شیطان خباست درنه پاک کړم. آیا دغه آیات اوس د ابوبکر او د عمر د صحابه په شان کې دا قرآن اوس منې؟ اوس خبره ته واکسه قاری صاحب، دلته خو اول مونږ داسې سوال ده چې دلته ابوبکر او عمر نوم نه دی راغلی، دا یو خبره ده پرېږده. دویمه خبره دا ده قرآن پرېږده. الله اکبر. قرآن ما پرېږده، دا موضوع چې زه درته وکړم ما ویل ما چېرته ده ویلو چې قرآن پرېږده؟ الله رښتیا وایي دلته په دې آیت کې چې صحابه او ما تاسې پاک کړي یاست په باران سره، الله رښتیا وایي دلته؟ الله رښتیا وایي زه د الله کلام منم، زه د تا خبره نه منم چې ته وایي دا خبره ده. په بدر کې چې څومره صحابه و له رسول الله سره الله صفا کړي دي که نه دي صفا کړي دي؟ شیطان له پلیتینه الله صفا کړي که نه؟ الله ټول صحابه صفا کړي ده، خو دا صحابو چې بیا د شیطان طرف ته لاړل یعنی الله جل وعلا یعنی الله ور باندې نه پوهېدل، دلته ورته وایي چې ما صفا کړه خو الله ته علم نه و، بیا وروسته صحابه شیطان خطا کړي دي. نه خبره ته غږ الله ته علم ده، خبره ته غږ زه د یو خبرې کوم ته بل طرف ته تفسیر او تدبیر کوي ویلې داسې کوي. خبره ته غږ بل ځای ته تختې کنه زه مجبور یم چې راودې ګرځوم سټرینګ دې داسې راتاو کړم داسې دغه ځای ته دې راولم هلته مې بریک در باندې ایښی ده پوښه مې نیولې هېڅ هم نه کوئ سې نه شترنګې ته کوئ سې هېڅ هم نه کوئ خپله خبره کوه ما سه هېڅ تغیرات نه راځي زړه د جنګ وي. کاري صاحب محترم یو 15 منټه خبرې به زه وکړم نور به زه کوشم. دا اوس څه بلا ده دا چا راپورته کړې ده دا چا راپورته کړې خبرې ضرور دي که د قرآن خبرې ضرور دي ودې الله بنده 15 منټه به ته خبرې وکړې دلته د قرآن خبره روانه ده د الله د کتاب خبره روانه ده د الله د کتاب دفاع روانه ده 15 منټه به ته خبرې وکړې. لا اله الا الله لا اله الا الله د تا خبرې ضرور دي که د الله د کتاب خبرې ضرور دي. کشف الغطاء د اهل سنت والجماعت کنځلې کړې ده هغه متن ماته وښایه ووایه چې هغه متن څه ده څه شي پکې لیکلي ده. والطعن فيهم من افضل الطاعات دې ترجمه وکړه ته مهرباني وکړه د اهل سنت نامه دلته چیرې راغلی ده؟
د اهل سنت نه نو چاته وای وکړي او تا ویل چې په کاشف الغطا کتاب کې راغلی ده چې اهل سنت الجماعت توهین او تحقیر او کاشف الغطا څه کوي له امام صادق نبی درته ثابت کړم تاسو اهل سنت ته کنځلي وکړي یعنی دا خو راغلی ده وایا متن وخایا وایا کنه صبر وش درته خیم وش تلوار مکه ولي خو گزاره را سره وکړه گزاره کرو وکتو کا تیاری ده تو ډز را روان دی. گزارا موجود گزاره موجود گزاره موجود ہے همدا سے ہے کیسے ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو اوس به داسې ډز در باندې کومه چې روایت دیم صحیح ده روایت صحیح راوړي قربانه کوم سم کمره می غټه کړی قربانه کوم سم نه غاری سي دا مرآة العقول کتاب دی دا ولیکه مرآة العقول دی چا ده دی شیخ الاسلام محمد العلامة محمد الباقر المجلسي رحمه الله عليه رحمه الله يقول سم جلده او يا صفحه ده سلام لمبر روايت ده ويني وينو مسترجم الحديث الرابع شو ده صحيح محمد ابن يحيى عن محمد ابن طيب ده سكرين اللي غټ کړم دا حروف ښکارا سي درته محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين عن احمد ابن محمد دا رازي عن ابي عبد الله عليه السلام قال امام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي اذا رايتم اهل الريب قال سيتاسي دي شك خلق ولدل اي شك خلق څوک دي اهل السنه والجماعات انتم اهل الريب موږ دول اسلام وکسه جدا خبر درته نوٹ کړه در سره اذا رايتم اهل الريب والبدع بدعتيان مولدل خو موږ دول امامان معصوم نه غنو خو موږ ته بدعتيان وایسته اوس وکسه من بعد لما نورسته تاسو وای لدوینه براءت اعلان کړی وکسه واكثروا من سبهم دوی ته ډیره کنځلي وکړي والقول فيهم او په دوی پسې دروغ وایسته والوقيعه وباهتوهم د دوی بی عزتي وکړي او په دوی پسې بهتانونه وتړي وباهتوهم بهتان پسې وایسته څوک روایت دم صحیح او ابي عبد الله امام الصادق دی وی رسول الله ویل العياذ بالله راځه په همدلته خبره تغاکسه قاری صاحب همدلته خبره تغاکسه وګیم دا چې بهترین وګیم تاسو چې خپل مذهب کې اهل الريب وایي چې تاسو دا نسبت ځان ته ورکوي چې تاسو ځان ته اهل الريب وایي اهل البدعه وایي چې تاسو نور خلکو نه سګل لروي چې تاسو تابع تحقیر کوي توهین کوي تاسو خپل دا خبره کوي چې اهل الريب مویو الله بنده دی تا کتاب مکتوی دی موږ ځانو ته نه دی ویلي دی تا کتاب وایي دی تا کتاب کنا اهل الريب دا اهل الريب څوک دی دا اهل الريب څوک دی بدعتيان څوک دی راته تعریف کړه مهرباني وکړه څوک دی دا بدعتيان ریب دغه دی الله متعال په قران شریف کې ویلي دا الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه یعنی چا په قران باندې شک لري او یو قران چې دغه د کلام الله مجید ده خبره مانی د مون خبره ته غږ نه وي په مطلب پوسو یو وس دا خو بدعتيان څو قران کې شک بول او دغه سو اهل الريب سو دا بدعتيان څوک دي بدعت هغه د په دین باندې خپل ځان یو څه جوړ کړي او هغه د مؤمنو خلکو د مسلمانو خلک تر مخې بیا پیغمبر علیه السلام وی تاسو کنځلي ورته وکړي
کنځلې مطلب دا نه و چې بهتان ورکې وای بهتان دا خبره ده ګوره قاری صاحب یو مطلب واكثروا من سبهم دې الله کنده بهتان ورسته ما چوا کنه بهتان ورسته ده واكثروا من سبهم تاسو وای ډیری کنځلې ورته وکړي کنځلې یعنی شنو یعنی مطلب یې څه ده د تا کتاب د ماته وای مطلب یې څه ده وای کنځلې ورته وکړي دي بدعتیانو ته بدعتیان تاسو اهل بدعت یوي دا هر څوک چې اهل بدعت وي قرآن کې خو الله وایي ستاسو وایي کافر ته لا کنځله مه کوئ قرآن وایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله رب العالمین وایي چې تاسو وایي کفارو ته کنځلې مه کوئ دلته د تا روایت وایي چې رسول الله وایي ستاسو بدعتیانو ته ووایاست کنځلې ورته وکړي بېعزتي یې وکړی د ښځو توهین یې وکړی او دروغ ورباندې ووایاست دا خبره ته غږ څه قاری صاحب دا د مطلب ته خپل ځان نه جوړ کړی چې پیغمبر ورته ویلی چې هغه اولاد ته هغه ښځې ته هغه لور ته توهین وکړي تحقیر وکړي دا څه وایي دې ترجمه مسلمانانو دې ترجمه کې اوس غوږ شه اذا رأيتم اهل الريب دې ترجمه څه شی ده یعنی مطلب دا ده چې اهل الریب اهل الشک څوک چې قرآن کې د اهل بیت معصومیت کې شک لري په دې روایت کې خو د تا مصنف د تا امام دا شرح نه ده کړې چې قرآن کې شک کوي دا خو تا له خپله نسور اضافه کړله دا خو له خپله نسه په دې ما خبره څوک چې قرآن کې شک کوي دا خو کافر شو کنه کافر ده کنه کافر منافق کافر شو والبدع دا بدعتیان څوک دي بدعتیان ما مخکې هم درته ویلو چې بدعتیان هغه خلکو کافر دي بدعتیان مسلمان دي که کافر دي هغه مسلمانان دي چې یو څه په دین نه وي هغوی راوړی ده اوس ګوره اوس غوږ شه په سورة الانعام کې مسلمانانو تاسې راوړوي الله جل وعلا وایي چې تاسې کافر ته کنځلې مه کوئ او ده خپله ویل چې دا بدعتیان دي خو بدعتیانو ته وایي رسول الله وایي کنځلې وکړئ مولوي صاحب ګورې کنځلې خبره د کوم عربي جملې څه و اذا رأيتم اهل الريب والبدع کله چې شک خلق ولیدل او دلته د تا کتاب وایي چې د امامانو په امامت کې چا شک کول دا دیم دروغ په خپل کتاب هم نه خبر لزانه لګیایي وای کله چې د امامانو په امامت کې چا شک وکړل والبدع او بدعتان چې د امامانو امامت نه منل بدعت کول موږ اهل سنت والجماعت کې خو ته نه خپل کتابه خبري او نصر خلاصې دلته تقیه کوي نو وای کله چې مو ولیدل نو وای رسول الله وایي چې براءت اعلان کړی له دوی نه رسول الله براءت له کفارو اعلان کړی و کې دعوت ورته کول یوه خبره بله خبره پسې واوره وای واکثروا من سبهم د تا خپله ویل چې دا بدعتیان مسلمانان دي خو په دین کې نوي کارونه پیدا کړي قرآن کې الله څه وایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بوتانو ته او څوک چې د بوتانو عبادت کوي مشرکان وي الله وایي ولا تسبوا الذين تاسې به کنځلې نه ورته کوي دلته د تا کتاب وایي چې بدعتیانو ته کنځلې وکړه او بیا دې په تړلی یم په پیغمبر پسې دا روایات سبحان الله وایي پیغمبر علیه السلام ویلي چې بدعتیانو ته کنځلې وکړي کنځلې څه کوي بیا څه وایي والقول فيهم بالوقيعه د دوی وایي په عزتونو پسې وایي خبرې وکړي څه معنا د تا مور د تا پلار د تا خاندان وغیره وغیره وایي د دوی په ناموسونو بیا څه وایي وباهتوهم تهمتونه ورپسې وتړي قاري صاحب دلته عزت دا عزت دا خبره ده چې دا دلته راغلی دی ته ځان ته عزت جوړه کړی یو څو کسان یو څو جاهلین چې تا پسې جمع سوی ده او ته له ځان نه خبرې کوي دوی د تا خبرې مني جاهله ډوزي مه وله عزت مني خبره ته غږ خبره کېږي چپ سه خپل روایت اوس وخی راسه دا یوه خبره نه ده بل کتاب مسلمانانو ما ورته ویل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قاری صاحب ما چاته کنځلې نه دی کړې صبر وکړه قرآن درته وایم صبر وکړه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله څومره سپاره ده دومې سفارې پای ده ان شاء الله الله مې دې غاړې نه بندوي دومې سفارې پای ده دومې سفارې پای ده ان شاء الله دومې سفارې پای ده دومې سفارې پای ده دومې سفارې پای ده او الحمد لله صبر او دومې سفارې پای ده دي سورة الأنعام يوصلوا أتلمبر آيات ده يوصلوا أتلمبر آيات دي سورة الأنعام وستراس دي تا نور كتابونه پسې درته وخیمه ته پوهېږې چې تا کتابونه یو ورته خبره ته غوږ شه
ما ورته ویله چې تا ویلو په د اهل تشیع کتابو کې راغلی دا چې د اهل سنت کنځړې وکوي دا ښه عمل دی. ما ورته ویله چې د اهل سنت نامه ماته وښایه چې چېرته راغلی دا چې د اهل سنت والجماعت کنځلې وکوي. دا بدعتیان څوک دي؟ خو د اهل سنت ښیي چې ته په خپل کتاب خېټوره نه یې خبر. خېټو مخکې دې وریجې خوړلې دي اوس په خپل کتاب نه پوهېږي. بدعتیان همدا اهل سنت والجماعت ما اخلي. دا نور خلکو ته چې ته د اهل سنت عالم یې خلکو ته توهین کوي خېټو یې. ته خپل خبره ته نه پوهېږې. خېټو خېټه لا بنده ته خېټه نه لرې جرنیټر دې در پسې تړلی ده که خېټه ده؟ سر کې ته غوږ نیسه اتفاق ته یې راوله قاري صاحب داسې ډوزمار د خېټالوژي غږي. راځه اوس ما ته اتفاق کوو. ما ته اوس دا اوس اتفاق کوو. دا اوس اتفاق کوو. راځه اهل سنت څوک دي؟ قربانه که مسمد رسول څنګه ده چې ته خلکو ته توهین کوي چې غوږ ونیسه اوس د سوال جواب راکړه د سوال مطابق جواب ورکړه. اهل سنت دې ورونه والجماعت دي تا څه شي دي؟ اهل سنت والجماعت دي تا څه شي دي؟ ګوره ما دا خبره نه کوم چې اهل سنت څوک دی چوک دی دا اهل سنت والجماعت مننه اف جی صاحب مننه قربانه کوم. ګوره اهل سنت والجماعت مسلمان دی لمبر یو مسلمان خاص نه دی عام نه دی مؤمن نه دی مسلمان یې منو. مؤمنان نه دي مسلمان دي مؤمنان نه دي مؤمنان نه دی او مؤمنان نه دی مسلمانان دی لمبر یک مسلمانانو دی خو مؤمن خط جدا ده. ښه دا د مؤمن والی یعنی جنت ته بلاړ شي د اهل سنت والجماعت کنه؟ جنت د الله پلاس دی ما پلاس نه دی چې زه درته هغه کوم. د هغه صاحب خو رامخکې کړه د هغه صاحب د پسنه در سره کوي. دغه قرآني آیات کې الله وایي ما دغه صبر په دغه آیات کې چې الله جل وعلا وایي چې د بدر صحابه ما صفا کړي دي د شیطان له هر قسم فلیتینه می صفا کړي دي. اوس دا قرآني آیات د صحابه په اړه ته منې او کنه؟ خبره ته غږ څه قاري صاحب ما درته ویل چې زه د قرآن چې د الله کلام ده زه هغې منم پکې ایمان لرم او تو خبره بل طرف نه هغه کې تعبیر و تدبیر کوي. خبره ته غږ څه زه درته وایم چې الله ټول خبره دې آیات اوس ایمان لري په دې آیات په دې آیات کې ایمان لرم خو ما خبره ته ولې غږ نه یې. د بدر صحابه الله صفا کړي دي. د بدر کې څومره صحابه مهاجر او انصار له رسول الله سره راغلي په دې آیات کې الله وایي چې ما صفا کړي دي. الله یې صفا کړي دي. دوی بیا ځان پلیت کړي دي هغه څنګه بشي؟ یعنی الله بیا په دې آیات کې دروغ وایي چې ما صفا کړي دي دوی بیرته پلیت شوي دي. الله دلته دروغ وایي. خبره ته غږ نه یې کنه؟ ویلي دي زنديق زمانو دا مخامخ نسی ویلی دا مخامخ مسلمانانو نسی ویلی په خدای قسم کوي ویلی سي دا دلته چې اوس پای شاسي وای بیا دوی د بدا عقیده نه ده وای و په دې ځای کې الله جل وعلا دوی صفا کړي خو الله نه خبره وو الله علم نه درلوده. ورسته وای الله ته معلومه شوه دا خبره ته خپل ځان نه تعبیر کوي زه دا تعبیر نه کوم کنه. یعنی به ورسته صحابه پلیت شوي دي نه ورسته صحابه پلیت شوي دي نه چا چې د علي دښمن شو کنه چا چې د علي ولایت نه منو کنه هغه پلیت شو کنه. څوک د علي دښمن شوي دي یار خدا ما ته ثابت کړه څوک د علي دښمن شوي دي؟ مطلب د دښمنۍ دا چې د هغه علي څوک چې علي نه مني ظالما ان شاء الله ټول مذهب کې دي علي بن هو المنذر ته ثابت کړي علي بن هو څنګه المنذ کړي دا غز د میدان راځه داس خبر چې را دا ته په المنذ کې اچي نو علي رضی الله عنه فقط متعاد صيغه درته خودل صيغه وکړه کې المنذ درته خودلې ته خبره ته ما مطلب چیرې و ته چیرته دروړی ده ما خبره دلته و ما تاسو ته داسې خبره ده وکړه کنه چې چا د علي علیه السلام چې چا د علي علیه السلام د ولایت نه د امامت نه صبر زبلدی کتاب پرېدا صبر نه ګوري مسلمانانو ما قرآن ورته راواخیستل د صحابه او پاکي دي مسلمانانو د بدر د صحابه او پاکي ما په قرآن کې ورته وښودله قرآن نه را سره مني وای نه صحابه بیرته پلیت شوي دي نو معلومه خبره ده چې قرآن کې رب العالمین جل وعلا العیاذ بالله غلط شوی ده
صبر اوس به چالو کومه مسلمانانو دا د ما په لاس کې مسند امام احمد غوږ غوږ لګي یو منټ غوږ د ما په کتاب کې مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله زه په دې کتاب کې د علي رضی الله عنه المنذر ته ثابتوم ته دې په ټول مذهب کې اوس د علي رضی الله عنه المنذر ته ثابت کړه په ټول مذهب کې دي په ټول مذهب کې دي زه په دې کتاب کې امام علي رضی الله عنه ته ثابتوم اوس بدلته دنیا ته خو یو سیاسي امام علي منځ خبره ته خپل غوږ سمو خبره ته غوږ سمو ویلو اوس دا خبره و چې چا علي ونه عمر الناس کوي سره تاسو په مونږ کې راوړي خبره چیرې ده د مو خبره چیرې حسین صاحب په اسانه خبره یو ساعت متا وخت درکه تا ول چې علي رضی الله عنه منم مونږ درته چې د علي رضی الله عنه خدمت ثابت کړي چې څنګه منې مونږ څنګه پتا باندې یقین ولرو چې ته منې بابا نام دې ډیر خایسته نام ده خو خبره ته وکړه خبره ته دا یو ساعت مونږ تاسو ته وګورم مونږ نه کوو اول مولوی صاحب نه څه پوښتنه وکړ او هغه خبره چیرته نه قرآن منې نه کتاب منې نه د خېټې خبرې منې نه عقلي خبرې منې خبره ته وکړه اوس تقریبا ته علي رضی الله عنه څنګه منې مونږ څنګه پتا اعتبار وکړو ته څنګه منې ته څه دلیل لري علي علیه السلام څنګه منم څنګه درته وایم څه دلیل لري چې زه تاسو پتا باندې پوښتنه څه دلیل لري امام علی علیه السلام زه داسې منم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه درنه نه کړې حضرت علي پوښتنه مې درنه کړې حضرت علي ته څنګه منې زه ته وی دوباره سم دغه روایت راوړه دوی هم دا یو شی زده نه غلطي وی عمر غلطي نه نه ته صبر قرآن هم نه وایي دا صحیح هم دا روایت خپل مذهب نه ثابت کړه ولې خبره ته غږ نه یو خبره ته غوږ ونیسو زه وای اوس د ما پوښتنه اول مولوی صاحب نه دا و چې د تا پوښتنه پرې ده تا ول زه حضرت علي منم مرته یو دلیل په مرته وخت چې زه پوښتنه چې حضرت علي منی ته د حضرت علي مولا منون کوي د پیغمبر خبره ده پیغمبر په غدیر د عید غدیر ویلو چې وخه په کوم کتاب کې مراغلي وی خاسته په کوم کتاب کې مراغلي راته وی خاسته وی خه ها کتاب نوم دراته واخه چې د غدیر خو واقع په کوم کتاب کې راغلي دا منصور د مولا په کوم کتاب کې راغلي وی خه ها کوم کتاب کې چې تاسو کتاب کې وی بس تزما کتاب څه کوي تخ الله اکبر الله اکبر ما په کتاب هم راغلی ده دا خو تاسو ویل تاسو علي رضی الله عنه نه مني ما په کتاب کې راغلی ده ته کنرګي هم دغه روایت خپل کتاب نه راته وخیا کنرګي په صحیح سند سره ټول مذهب نه دی راته وخیا من كنت مولا فهذا علي مولا ټول مذهب نه دی په صحیح سند سره راته وخیا الله سي شرموي نقطو ته مو نه ده بالکل قاری سے محترم کتاب غوکسا کتاب شیخ کلینی کتاب الکافی ویخه لسی ویخه گوز در تخایم ویخه کامرا خلاص که ویخه زرکو دا خو ایڈوانس کی پتہ لگی مجهول ریه دنو پرې صبر وکړه هغه پرنسپل په سره واخه چې لخوا خندي نه ته صبر او قاری صاحب بیګاش په خونه خبر بیګاش هپی برډے و هغه به څه شي ده راز ما کیمرا لګټه کا جانا تر څه دی حواله پیدا کی هپی برډے نه پیژنه قاری صاحب محترم ته خو صبر وکړه صبر وکړه دا حدیث په کتاب الکافی یار دی حوصله خبره بلی خواته زی حوصله وکړه دا کتاب په حدیث په کتاب الکافی دا د شیخ کلینی کتاب ده دا کتاب کیمرا خلاص کله زمره برخه ها راکاسوا څنګه ګونګای شو یو روایت سو ودره چټ جی پی ټی کې خو سم هغه سم نه ور باسلې شو څنګه منشي ورته نو چټ جی پی ټی خو د دوی ده هغه ویلي وي چې بهترین مذهب د دوی ثابت کړی نه د دې نه دی اسه قاری سے محترم سلور سات انتظار شنه ولي نه خبر ها لاړې الله تکبیر الله اکبر ولله الحمد
اوس نه قاری صاحب هپی پارټي در باندې ګورم اسه متخدې ده یو یې جواب درکوم راشه بره سلام علیکم قاری صاحب سوال ده شی جوړي برابریه برابر یو تاسو شي هسته وعلیکم السلام شکر ده دا ټاپک مې چې راخسته ټاپک مو او دا چې باندې خبره په چې شی باندې تاسو خبره کوئ په کوم لکه مثال کوم سوال دا نو د کار سره دا کشمش څه شي ته ډیره پیدا لري دا سترګو پاره خدي توای څه خو نظیر پاره ها او دین علاوه کې کوم دا هغه کې وینا پیدا کوي انسان د بالا وینه کې څه ګندګي وي هغه ختم کوي د بالا نور وای دا بیا څه شي ته پیدا لري دا چې دی چارمغز وزغان مخ او توزغان دا د دماغ پاره خدي ها ورته هم دا مخبرانه وامه ورېدل ورځه دا شی او نه څه پښتنه کوله کنه هغه په باره کې تاسو مونږ وسوال واچو ته څه خبره وکړه خو څه خبره وکړه تا ځان چې ولې د یو ورې دغه سیلار سی بیا دغه ته ځان وهې دی محرم په لسمه ځان وهې او جی بالکل ها ولې وهې په کوم اساس وهې ها بالکل یو علوی څه مطلب چکوانو سره یو مطلب چې ځون نوی نه وباسي دا یو څه ما هغه کای لاس سره متام کوي اوس ته مته څه دوړه خای کا یو خای په لاس سره او په زنجیرانو سره په ټولو سره کدی د ټولو امامانو د ثابت کړم وای کدی د سید خپل ځان په لاس سره وهل ټول نیک اعمال دی وای تباہ برباد سول امام صلی الله علیه وسلم وای صحیح نه دغه چلو قرآن کې ادا کنه چې څوک انسان په ځان باندې ظلم کوي په شواله هغه ممکن نه ده دغه قرآن کې لیدل دي صحیح ها زه ته کاری سوي سوال چوم کنه صحیح دو یعنی دا چې سره و منل سي دا شیان نسته ها نه خبره اوره کنه زه ته سوال چوم کنه د حیدر جان درې جواب لیکن دلته والله ګوره دا قرآن کریم ده دا قرآن کریم ده د دې قرآن په رب د ما قسم وي دا کوم اعمال ستاسي کوي دا حرام و ناروا ده یو منټ صحیح شو دغه ته مطلب دا نیم ده کنه امام علي رضی الله عنه امام حسن حسین زین العابدین باقر صادق دا ټول امامان وای دا کارونه مکه وي دا ناروا حرام دي وس په دې ان ورسېدي چې دا کارونه باید ونسي او کوسي دومره جواب ما ترکه هو یا یو منټ وروره مته څو 15 منټه یا لاس منټه راکې څه زه تر خپل بیان کوم صحیح شو اوکې اجا اول خبره داغه دا ګوره مینی کې حضرت یعقوب علیه السلام صحیح شو د خپل مینی د یوسف سره هغه خپل سلوخت کول هغه جوړېدل دا دی وا خبره سلوخت کول دا خو معنی کنه یغه کاری صاحب لما ته بحث په زړه نه د ودی زړه سره دا خبرې تر څو کنه خبرې تر څو زنجیر وهنه بالکل ګوره یعقوب علیه السلام د تا تو خوای وایي امام حسین علیه السلام تر یعقوب علیه السلام بهتر ده تاسو وایست چې امامان تر انبیا و بهتر دی وایست کنه وایست عقیده مو هم دغه ده څنګه زید بهتر انسان خبره پرې ګوره حیدر جان ته څنګه زید د بهتر انسان خبره پرېږدي چې تا امام ده او یو نبی ته زی چې هغه د تا په نسبت بهترم نه ده صحیح یو منټ کاری صاحب دا یو صحابي و چې پیغمبر علی السلام سره دغه ملاقات نه و شوی نه هغه سره د جنگ ته لوړ چې یو جنگ دغه سره نه دلور نه ملاقات شوی دا خو حضور صلی الله علیه وسلم سره مینه دور زیاته او اویس کرنی نما و یمن سره تعلق و تو خو څکله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په جنگ کې څکله غخونه شهید شو نو دا کې سات کومه دا حضرت اویس کرنی ته ورسېدله چې د پیغمبر علی السلام غخونه شهید شو هغه د مینی جوش کې غتی ګراو خستل خپل دواغه خونه موت کړل دا دی انداسه کوم دی کنه دا خبره وره جواب وره بیا مخکې بل پوینټ په سوای دا جواب وره اول خدا خبر دروغ ده دا خبره حقیقت بل وایسي قرنی دي تاسو له کومه وخت راسي امام جوړ شوی ده یو منټ خو ته زه اسلامي واقعیا کوم نه حیدر جان دولس امامان ایوی خواته
دا دې ټول په دیوال وویستل، امام علي دې په دیوال وویستل، امام حسن دې په دیوال وویستل، امام حسین دې په دیوال وویستل، لاړې اویس قرني ته ودرېدلې، صحابه ورته ودرېدل. استه الله اکبر. خبره وره کنه ته دې ویني خبره کوي کنه، زه دې ویني خبره کوم. خو دا یو د اویس قرني سي غاښونه مات کړل د څوک. ها یو منټ اویس قرني خبره وره کاری صاحب یو منټ مننه مهرباني ویل شو وخت جامه کوي شو مهرباني وکړه حاجه ما د تدخل مثال کې سمو د توګه دی اویس کرنی صحیح شو ادي کاته ریفرنس غوري زبر د ریفرنس یاره وبسم دونه د مشکله نن سبا خبره انټرنیټ زمانہ د پوښ والے ریفرنس یاره وزیر په دې کې وړو کې پښتنه لرم، زه وړو کې پښتنه لرم. حاجه امام صادق علیه السلام وای توري جامع اغوستل، ماتم کول، زړه کول، پریاد کول، جلوس کول، چیغي بغاري وهل، دا وای په قران سره حرام ده. آیا امام صادق علیه السلام په اویس قرنی باندې پوهیدل کنه پوهیدل؟ که پوهیدل دا کوم حدیث یا مثال ته کوم هغه ناوري دلته دا ده ما خبره تر پای ناوري. زه سوال درته کوم، تا ته د امام علي علیه السلام وایي چې دا مکوي ناروا ده، امام حسن علیه السلام، حسین علیه السلام، باقی زین العابدین علیه السلام، باقر او صادق، دا ټول امامان دي درته وایي. هغه ولې په دلیل کې دا خبره نه پیش کوي چې اویس قرنی دا کار کړی ده؟ امام جعفر صادق علیه السلام کې ساوه کدا کوم ذکر لیک امام باقر علیه السلام له ټولو مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره درته وکړم. حیدر صاحب ما سره یې که مشغول کېږي بالکل تر ټولو مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره درته وکړم. جی وکه راځم. دا د بحار الانوار کتاب ده، علامه مجلسی صاحب 9 جلد لیکه در سره 2 صفحه ده ودلیدل. امام صادق علیه السلام سوای عن ابي جعفر عليه، امام باقر عليه السلام وایي عن ابي جعفر عليه السلام يصنع للميت مأتم 3 ايام، ماتم به په مړي باندې 3 ورځې کوي، 1200 کاله او 1000 کاله او 800 کاله نه دی ویلي. عن ابي جعفر عليه السلام یو خبر. دوم دا کتاب حواله در سره لیکه، دا د مکتبه د ویني خوې مکتبه الشيعه ویني مستدرك الوسائل لميرزا نوري 2 جلده 452 صفحه ده. لدينا یو صفحه مخکې راځو چې په دې روایت د سم سر خلاص سي. ګوره 452 صفحه ده، دې صفحې ته راځو یو صفحه مخکې راځو، دا د ګوره چې بیا دا ټول کتاب د کتاب صفحې دي. دې پای کې وګوره المفيد في الارشاد، دا دی شیخ المفید خو به دی پیژنې، لوی امام دی، دا لوی مجتهد و مرجع دی، دا دی 12 امام و لوی امام ده. عن علي ابن الحسين عليهم السلام، علي ابن الحسين خو به پیژنې څوک ده؟ څوک ده؟ د امام حسین علیه السلام زوی. څه نومېدو علي؟ دغه لقب څه شی و دی علي؟ دینه خو نه یم خبر. زین العابدین علیه السلام خو به پیژنې؟ ام دا اصلي نوم دا علي او لقب زين العابدين ول. عن علي ابن الحسين عليهم السلام وصبرت ام غخل صفحه تزو اغه کومه صفحه سي دا بیا نوې سبلي صفحه ته لاړلې 452 صفحه ته. عن علي ابن الحسين تردي زي پوری ان الحسين عليه السلام قال، امام زين العابدين عليه السلام په کربلا کې وای حسين عليه السلام لاخته زينب عليه السلام تی ویل. وګوره په کربلا کې ورسره ده بل زایم نه ده. یا اخته ای خورجانی اني اقسمت عليك فابري قسمي، واذا تا قسم در کوم دی ما په قسم وفا وکړه. لا تشقي علي جيبا، گریوان بنشلوي، جامع بنشلوي، ولا تخمشي علي وجهها، مخ بنخم چې کوي نه به وهي، ولا تدعي علي بالويل والثبور اذا انا هلكت، تبه چغي او پریادونه او ماتمونه بنکوي کله چې زه شهید سم.
صحیح اوس له دې مخکې دا د بل کتاب د الشهید الثاني في مسكن الفؤاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام ويل ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب والنبي عليه السلام سيغدي ما امتنا د سوای مخ وهي او گریوان شلوي بل پسې واوره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الخامش وجهها فاغه چا باندې لعنت ویلې چې څوک مخ وهي یا مخ مچ کوي وشاق جيبها او څوک سي گریوان شلوي والداعي بالويل والثبور څوک سي په زور زور چغي او بغاري وهي او فریادونه کوي دا دی بل اوس یو بل ځای ته راځو امدادي تا تر ټولو معتبر کتاب دی ته پسې نه پوهېږم ته بیا مصروف سولې مصروف کېږه ما مصروف وګمه بالکل وګمه دې ځای ته وګوره قال يا رسول الله ما ذلك المعروف دې ځای ته وګوره قال نبي عليه الصلاه والسلام ورته ویل چې مخ به نه وهئ ګریوان به مخ باندې به خمچ نه کوئ ولا شویکتان به نه شکوئ نه به لوڅوئ او ګریوانونه به نه شکوئ او تورې جامې به نه اغوندئ دا د کوم کتاب ده او روایت دې وګوره الحديث الخامس موثق صحيح ده وحسن ده دا کوم کتاب ده دا کتاب ده الكافي دي كوليني انزم جلده 520 صفحه ده دا ټول روایتونه اوس کاری صاحب په دې خو به د اهل سنت والجماعت کوم روایت نه اوریدل یو منټ زه ته وایم چې مو کوم دي کوم معتبر لکه تاسو صحیح مسلم شو بخاری شو ترمذی شو تاسو لکه دا درې څلور تاسو ډیر معتبر کتابونه دي کنه لکه دینه تاسو صحیح تاسو چې د کی څوره حدیثونه دي دا صحیح دي صحیح دو انداسې مو تقریبا مطلب حیدر جان بخاری او مسلم صحیح کتاب القرآن نورس صحیح کتاب بخاری ده بیا ورپسې مسلم ده دا دوه صحیحین دي او نور کتابونه د موږ صحیح هم سته پکې کمزوري هم پکې سته صحیح اوس لکه اوس مو هغه کې عزت لګیو یو خو کافی شو الکافی دا مو لکه یو دا یو کتاب شو اصول اربعه دي ته پیژنې اصول اربعه دي تاسو لور معتبر کتابونه درته معلوم دي کاری صاحب زه خو لکه یو مطلب د سټوډنټ غونډه کیام کنه خو بیا هم زه ته لکه مطلب خپل کوم ډیفنس کې ته خبره کوای شم کنه تاسو هغه کې صحیح بخاری 3700 دا حدیث لګ راوړه 3700 صحیح بخاری 3700 درې زره وسو خې او کاری صاحب او ها درې زره وسو خاويه اوس سو یو څه د موبایل مر سره یو دا مودي کې دي کې دا حدیث لګ بیان کا کنه تو تاسو راغله ته لګ حدیث بیان کا ترجمه لګا دا حدیث ډیر لوی حدیث د ګوره تا مطلب ما ته دا حدیث په دې ځای کې شروع کیږي دې ځای ته وګورئ ما کوته ویل دا داسې راځي تر دې پای بیا دلته شروع کیږي داسې راځي تر دې پای بیا داسې راځي تر دې ځای پورې دا ډیر وخت حدیث ته دې مطلب راته وایي راځه په خیر مهرباني وکړه مطلب دی وایي یو منټ زه دلته لګا ته پیسټ کوم پیسټ نه د کېږي کنه ته اعتراض دی وایه هغه پیسټ کړی نه دغه یو حدیث دی کنه حضرت ابن عباس وای حضرت ابن عباس صحیح شو یا دا د ابن عباس روایت نه ده 3000 نمبر روایت خې دا د روایت ابن عباس نه ده دا د عمر ابن میمون نه روایت ده بل ځای ته تللی ګوري مسلمانانو دا ده صحیح بخاري 7300 ښه یو دقیقه مشکل دلته دا ده ستاسې دا کوم کتاب ده ورته وګوره کوم کتاب ده نه اوس تغیر سو قاری صاحب اوس وایي 2300 مخکې 2300 لیلو 3700 دغه 3700 عن عمرو ابن ميمون قال رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
او په دې ځای کې څه یو نادر حدیث هم په مخ راغلی دا وګورئ. نبی علیه السلام ویل وصعد النبي صلی الله علیه وسلم احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف غر وکوریدل نو ورته ویل سي اسكن يا احد نو بیا نبی علیه السلام ورته سي فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان. نبی علیه السلام سي یو نبی در باندې یو صدیق اکبر ده رضی الله عنه وارضاه ابو بکر صدیق. زر کوه لا اله الا الله. محترم زکی جانم که امکان لري اسکرین شوت واخله هغه صفحه شیر کا. نه دغه دینه څنګه ته لوړ شم کنه بیا دغه وایس بان شي لکه بیا د وایس نه راځي. نه اسکرین شوت واخله کې دا کنه ماته د صفحه شیر کا. پښتو پړوال نه زده د اردو کې دا او انګلیش کې دا. دې الله باندې په پوهیږي کنه پوهیږي په اردو کې د په لیکل کوم دي لیکل وګس زه خبره خلاص په دې روایت کې د سوال څه شي د اعتراض د څه شي د خلاصه دی وایا. دې کې دا دې کې کنه دې کې یی څه کله مطلب زه ته یو بس یو منټ روکه څه زه دا وایم موبایل کې د تاسو کوم صحیح شو. وخت مزه کوه دا به 15 دقیقو لپاره کته کو څه ټول ځان سره ولي کې ورق کې بیا به بیرته جیک سي بیرته دغه. نه واخیری غږ پې کوو چې زر کوه نور وخت مزه کوه دی الله بنده روایت می مخ کې پروت اعتراض نسی کولای نر غوندي اعتراض وکړ چې په دې روایت کې څه شی راغلی دی. زر کوه بخاری می مخ کې پرته د 3000 نمبر روایت می مخ کې پروت زر اعتراض دی وکړه. حیدر صاحب مایک اخلاص خاجی وہ راہو. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اردو کو پیے گی کنورا جان. حضرت عمر پر حملہ ہوا تو میں ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ روتے ہوئے اپنی رات پر ہاتھ مار رہے تھے. صحیح شو څه شي وای دا ترجمه کړی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دا غ خوشنقته شیخ سے محترم دا هغه روایت را دغه کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې وی ابن عباس عمر رضی الله تعالی عنہ جړل اور خپل ورون یې چې کوم دې په سپېړه باندې واه یعنی ماتم طرف ته د اشاره ده. دا خو دا روایت نه ده دا خو 3000 نمبر روایت نه ده. او بیا عمر رضی الله عنه حیدر جان او عبد الله ابن عباس دا لکم وخت تاسو په دې ماتم کې منلی دي و قربان نسم. دا کومي وخت راسي د صحابه سره مؤمنه پیدا سوي د صفاتم کې مني و دې سره سرونو تاسو خیمانه کنه زکه تاسو ته خیم یا د موږ لپاره خو اول سره دی روایت کې داستانه دا کوم روایت سره ماته خو دا کې داسې دی بل کتاب پیدا کړی اسی لزانه درکوي. اوس ګوره ماته پیغمبر صلی الله د تا دی پاره کنه حجت دولس امامان دي کنه د زړه سره. خاجار یو منټ لګ صبر وکړه یو حدیث سره ملو شو. مسند احمد ابن حنبل صحیح شو جلد نمبر 18 حدیث نمبر 27 227 سوری 26 226 تلک دا اوکسا سوای تا رقم ها سوای دا حضرت عائشہ وای کنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمو په لکه کوت کې هغه شو وفات شو. څنګه روایت الفاظ وای دی روایت الفاظ خون کوي دالته انګلیش کې دا ترجمه ده ته پښتو کې کوم ځکه صحیح دو بس مو معاف کې چې کوم چې خاطر تیپ هغه کزه ته دا نمبر شیر کوم صحیح شو. اې دی الله بنده یو منټ مسند احمد ابن حنبل مسند ما سره ستا مجاز مرتبه کې وایا ته وایا زه مسند احمد ابن حنبل دا ولیوم جلد نمبر 18 ده او حدیث نمبر څه کوم ده جار 26 226 دا حدیث لګ سره وړو دا د مخکې می پروت ده. حاجر او دا حدیث کې د وخت څخه کنه حضرت عائشہ علیہ السلام نه غدا روي ده کنه
عليه السلام ما وي رضي الله عنها رضي الله عنه بس مغادا پوه عنها ما شاء الله اي والله قربان جار رسول الله دیوا د توه متخبل کوم زخه کوم د رهبار رهبار آرډر دا یو ما خبر را مت رهبار آرډر دا چې مثال د تاسو په میجورټي تاسو تعداد کې زیات دي نو مت په کور د تاسو چې سره مینه لري هغه ته په کور د څه کمو هغه خبره څه عزت نشو کنه په کور دا څه مو مطلب بے عزتی و نو کو صحیح ده او بل دا چې بے عزتی نه وایډک لکه مثال خبره درته کوم کنه ها اوس دغه ذکر دا روایت درته وایم دا روایت حضرت عائشہ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم سمعت عائشه تقول وقت زيد درته خذت هي روايه سي بيد تاع اعتراض زي زي ما الفوز کې بلک سي هغه بیا هغه مافي غوړم هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دا په مو وخت کې مطلب هغه وصال وشو او مو چې کوم کله والدالو مخبل مخ کوم دا هغه مطلب ریمان کو هغه مطلب مخبل مخ مطعم شروع کو ته دا لګ وکړه سره او جا ها ګوره د زړه سره اول خو کوشش وکړي د مو په دې روایتو باندې دروغ ما وایسته ښه د مو په دې روایتو باندې دروغ ما وایسته ته دې روایت ته وګوره سمعت عائشه رضي الله عنها تقول وعائشه رضي الله عنها ويلسي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام دي ما بغيخ كي وفات سو ما بغيخ كي للسرني فمن سفه بما لنا بوغينا وحداثه سن عائشه رضي الله عنها بخبل غلطي اقرار كبير ايه دي الله بنده ايه دي الله بندگانو د اهل السنه والجماعه په کتابونو سي یو دا کاری صاحب لکه دوه د انټرنیټ زغه د کنه څوره دی ووري څوره خلک دی ووري دا مو حدیث نمبر شیر کو ارڅ خپل انټرنیټ کې سرچ کوی دی بدته انګلیش کې اورو شي پښتو کې اورو شي اردو کې اورو شي سندې کې کوم زبان کې وګورئ انګلیش کې بدته کاری صاحب یو منټ عائشہ مون مطلب ماتام کول and slap her مطلب چاپیر ویل herself خپل ځان څکلا when prophet محمد صلی الله علیه و آله وسلم څکلا پیغمبر علیه السلام وفات شو وصال وشو and she did again when her father Abu Bakr passed away هغه دوباره بیا د سیوا کڅ کلا دی هغه فلور ابو بکر د دنیا نه وصال وکړه ها دا څه کوم ده کنه ته تم هغه در کو دې ریفرنس کا غوړي صحیح البخاری 1294 جار یو منټ ریفرنس در کوم کنه بني سقاري سبسي كلا خبري كي محترم دي خبري خلاص كي ماكوش دي خبل هوايسي وش بيادي غوغرا تونسي خبل هوايسي بس وغر تونس ما دي خلاص خبري شويه تورا نو دا مطلب دا کوم ته هغه وخیالو کنه تاسو کتاب نجار او تاسو صحیح کتاب دا صحیح بخاری دا بلکم کتاب دا مسند ابن حنبل دا کوم یو دا هم د تو خیالو ورو راجونه نو زه خپل مو لکه ډیر ریسرچ وکړ کنه کاری زه مطلب دی شي کې ډیر انټرست یم څه زه ټول مطلب دینی هغه کوم دی کنه او یو دا خبره زغه کم څه کوم دی لکه دی کې د شیاو ډیر اختلافات هم دي د مطلب زنجیر او متام کول شو د بل شي خو د مینا ده اورور څه کله مینا څه ټول نشته څه کله مینا وی کنه هغه انسان بیا خپل هغه کې نه وي کبه ذهن کې دا وي چې خلکو ته ځون وخیام یا بل شي هغه متام بیا کیږي نه صحیح شو نور او جا مسلمانانو وګسي شپږ زره 391 نمبر روایت ده عائشه رضي الله عنها تقول درته معلومیږي مسلمانانو کنه معلومیږي بله قصه عائشه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وقرية دي زي تاسي دا سام متوجيسية نو بیا لدی نورس تاسي نبی عليه السلام کله وفات سول نو ما وای پس بالغ باندې سر کې خودل په څه شي باندې په بالغ باندې می سر کې خودل یو خبره نو بیا په دغه ځای کې دغه روایت دی ځای ته وګس عائشه رضي الله عنها تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ګوره شپږ وزره 391 نمبر روایت ده سم ورته وګوره
فمن سفهي د مال ناپوهي له وجنه وحداثة سني او د ما د کم عمري په وجه باندې نو وای ما له هغه ښځو سره چې هغه ښځې بعضې راغلي وې او هغوی وای مخ ووهل ما هم وای په هغه وخت کې مخ داسې ووهل بیا مې په بالغ باندې سر کېښودل. عائشه رضی الله عنها په خپله خطایي باندې اعتراف کوي د الله بندګانو روایت چې وایاست لږ ورته ګورئ هغه وایي فمن سفهي د ما د ناپوهۍ په وجه چې زه ناپوهه وم په دې حکم باندې نه ومه خبره هغه خو معصومه نه وه هغې ته وحی نه راتله او بیا عائشه رضی الله عنها خپله وایي چې زه کم عمره ومه او غم را باندې زیات سول او د ناپوهۍ په وجه مې وای مخ داسې ووهل لکه موږ تاسې پښتنو کې نه یو ناڅافي خبر چې چاته راسي هغه وای اخ چې داسې نه وای سوي او بیا یې په بالغ باندې سر کېښودل. یوه خبر بل آیا بیا په ټول عمر عایشې رضی الله عنها په نبي علیه السلام باندې مخ داسې وهلی ولې لاړل دا کس تللی ده او قاری صاحب محترم لاړو ګوره دروغ د اهل سنت والجماعت په کتابونو دروغ او بیا په ماتم کې عائشه رضی الله عنها د دې 14مه امامه مې جوړه کړې ده د خدای په فضل سره یو چکچک خو ورکړي. عائشه رضی الله عنها وایي چې د ما دینه او بل عائشه رضی الله عنها د موږ دپاره دلیل نه ده داسې دلیل نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل السنه والجماعه قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کدی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره راغله خلاصه سوه خبره. عائشه رضی الله عنها ای مسلمانانو د موږ په کتابونو باندې د اهل سنت په کتابونو دروغ نسي ویلې ځکه د عائشې بچان دلته ژوندي دي د ابو بکر و د عمر و د علي حیدر بچان دلته ژوندي دي الحمدلله. هغه وایي فمن سفهه وحداثة سني د ما د ناپوهۍ او د ما د کم عمري په وجه له مانه دا عمل وسول. عائشه رضی الله عنها د نبي علیه السلام نه وروسته څو کاله ژوندۍ وه تقریبا څه کم 40 کاله عائشه رضی الله عنها ژوندۍ وه د 40 کالو. آیا په دې 40 کاله کې عائشه رضی الله عنها بیا مخ وهلی بیا یې ماتم کړی بیا یې چیغه کړي بیا یې بغاره کړي؟ الله اکبر لا اله الا الله. د تاسې همدغه خبره تاسې وګورئ. قال ام حکیم وهند يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه هو زي درزم قال لا تلتمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا. قال رسول الله دي تا كتاب واي الكافي دي كليني او امدغ روايات ومرآة العقول كي علامة مجلسي دی روایت ته موثق او حسن ویلی ده. موثق که صحیح دی تاسې په نسبت باندې ده دا روایت. اوس په دې پسې وګوره المبسوط ای د الله بندګانو خو دومره یتیمان یاست خپل باطل مذهب مو د موږ له کتابونو ثابتوي. یو عجیبه قاعده درته وښیم باطل پرسته همیشه کوشش کوي ګوري باطل مذهب په یو بل دیوال باندې ولاړ شي دیوال جنې لري کې مذهب منځ کته راولويږي د دوی مذهب اوس د بل په کتابونو ولاړ ده. المبسوط شيخ الطوسي شيخ الطائفة دي دورس إمامه لوي شيخ ده. وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا فإنه كله باطل ومحرم إجماعا. دي طاخ بل شيخ دي واي عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة الصادقة المبرأة غير وزيت ولا عائشة مخي وهالي ده أغخبل واي ومن سفهه ومن حداثة سني سزنا پوها وما په ناپوهي کې دا کار رانه سوی ده او کم عمره وم په کم عمري کې دا کار رانه سوی ده. راپورته کړه څه شو؟ بیرته راسه ما په کتاب دروغ ویلي دي.